دغه خپرونه تاسو ته د ډیوا ګروپ او امارت ګروپ په مالي ملاتړ وړاندې کیږي. د شلوريز نړیوال جام په دوام افغان لوبډلې په یو سخته او په زړه پورې لوبه کې نیوزیلنډ ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. د لوبې په چې نیوزیلنډ وګټله وشتنځای ته په کتو یې لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. وشتنځای سخت و او د نیوزیلنډي لوبغاړو توپ اچونې ته په کتو سخته برېښېده چې افغان توپوهونکي دې ښه توپوهنه وکړي یا د لوړ هدف ورکړي. رحمان الله ګرباز او ابراهیم ځدراڼ د تیرې لوبې په څیر یو ځل بیا هم چټک پایل واخیست او دواړو سل منډې ملګرتیا وکړه چې د پروان نړیوال جام کې د دواړو دویمه ستره ملګرتیا ده. د لوبغاړو د توپوهنې انرژۍ ته په لیدو که چیرې وشتنځای سخت نه وای ښایي د پیلیزو لوبغاړو ملګرتیا نوره هم لوړه وای او یا افغان لوبډلې له دې هم لوړ هدف ورکړی وای. افغان لوبډلې په پیلیزو شپږو یا پاور پلی ورونو کې ډېره ښه لوبه وکړه خو له هغې وروسته ورونو کې لوبغاړي په توپوهنه کې محتاط شول. په منځنۍ ورونو کې بیا هم ښه توپوهنه وشوه او رحمان الله ګرباز او عظمت الله مرزي د لویو او بریدګرو شاټونو زړه وکړ. خو په وروستیو ورونو کې چې افغانستان یو څو لوبغاړي هم له لاسه ورکړي وو توپوهنه ورو شوه او یوازې 160 منډې هدف جوړ شو. له دویمې پاڼۍ وړاندې داسې انګیرل کېده چې د نیوزیلنډ مخکښ توپوهونکي به وکولی شي دا هدف ترلاسه کړي او یا به یې په سخته پوره کړی شي. خو بل لور یې پر وړاندې د افغانستان سوکا او چټک توپ اچوونکي وو چې که نیوزیلنډي لوبغاړو هر څومره د ښې او بریدګرې توپوهنې زړه کړی وای افغان توپ اچوونکو یې په خپل جادویي توپ مخه ډب کوله. د افغانستان لپاره یو ځل بیا فضل حق فاروقي د توپ اچونې حیرانونکی پایل واخیست او د نیوزیلنډ په 0 منډو یې پیلیز لوبغاړی وسوځاوه چې د کار د نیوزیلنډ لپاره توپوهنه نوره هم سخته کړه او پاتې لوبغاړي د افغانستان له توپ اچونې تر فشار لاندې راغلل. فضل حق فاروقي په پیلیزو شپږو یا پاور پلی ورونو کې 3 وکټې واخیستې چې په دې سره د افغانستان توپ اچوونکو انرژي او پر ځان باور نور هم لوړ شو. په پاور پلی ورونو کې د یو دوه لوبغاړو سوځول پاتې توپ اچوونکو ته لوبه اسانوي او په مقابل لوري فشار نور هم ډیروي. په ټوله کې د افغانستان د توپ اچونې جوړې یو په زړه پورې ننداره وړاندې کړه او له هر ور وروسته یې د یوې وکټې په اخیستو سره د مینوالو او لیدونکو لپاره هم لوبه ډېره خوندوره کړه. نیوزیلنډي توپوهونکو د افغانستان د معجزه‌ایي توپ اچونې له ویرې هم بیټ پورته نه شو کړی او هیڅ لوبغاړو پکې ان تر 15 منډو هم ملګرتیا جوړه نه شوه. د یادې لوبډلې لپاره یوازې ګرین فلیپ 17 او میټ هنري 12 ډېرې منډې وکړې او ټوله لوبډله یې په 15 منډو راټوله شوه. په دې سره افغانستان د لومړي ځل لپاره نیوزیلنډ ته ماتې ورکړه. د افغانستان په وروستیو 2 لوبو کې د توپ اچوونکو بریدګرې توپ اچونې د ګروپ پاتې لوبډلو ته ټکان ورکړ او دا په راتلونکو پړاوونو کې د نورو لوبډلو لپاره د خطر زنګ دی.